ننګرهار کې د سپینو زرو کاروباریان وایي د تیر په څیر سپینو زرو خپل ارزښت ساتلی او خوښونکي یې هم ډیر شوي دي. دوی وایي سپین زر تر ډیره نارینه او ښځینه بیلابیلو خوښیو مراسمو کې استعمالوي چې پلور او پیر هم ورسره ډیر شوی دی. د تورخم له لارې تېره ورځ 206 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي. د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر څخه خپاره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي د تورخم له لارې تېره ورځ 206 کورنۍ چې د غړو شمیر یې 1294 تنه و هیواد ته راستنې شوي. د جلالاباد تورخم دویم لین د 83 کیلومتره سړک پروژې په بیلابیلو برخو کې د استنادي دیوالونو، بیس کورس، کمپکشن او قیر بندر طبقې د جوړولو چارې روانې دي. د ننګرهار ټولګټو رئیس مولوي احمد احمدي د دې سړک له کارونو څخه څارنه کړې او د ساختماني چارو ښه ترسره کېدو په موخه یې لازمې سپارښتنې کړي. د نورستان د کامدیش او برګي مټال ولسوالیو لپاره د 13 میلیون افغانیو په لګښت د اداري ودانیو د جوړولو چارې پیل شوې. د نورستان د والي ویان فریدون سمیم باختر اژانس ته ویلي چې دغه ولسوالیو لپاره چې تر دې وړاندې اداري ودانۍ نه لرلې خپلې چارې په کرایي کورونو کې پر مخ بیولې. او د خوست ولایت امنیتي مسولین وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې دغه ولایت په مرکز او 12 ولسوالیو کې یو شمیر ناقانونه ساتل شوي سپکې او درنې وسلې او مهمات کشف او ترلاسه شوي دي. د خوست د امنیه قومندانۍ ویان طاهر احرار باختر اژانس ته وویل چې دغه وسلې او مهمات د امنیه قومندانۍ اړوند د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې مدیریت د منصوبینو له لوري نیول شوي دي.